پر ځان باور ولرئ. که باور ولرم چې کولای سم نو ډاډه یم، وړتیا به پیدا کړم تر څو ویې کړم. که څه هم ښایي په لومړیو کې ونه لرم. پر ځان باور ولرئ. پر خپلو ټولو وړتیاوو ډاډه اوسئ. له دې پرته به بریا ته ونه رسیږئ او نه به هم خوشحاله ژوند ولرئ. تاسو غشي یاست. غشی ویشتونکی خدای جل جلاله مو په خپله خوښه غورځوي. ده ته هغه نښان معلومیږي چې په تاسو یې ولي. نو پر ځان باور ولرئ او د نظام په تکامل کې هغه رول ولوبوئ چې په موخه یې رالېږل سوي یاست. یو جنرال هیڅکله خپل سرتیري د جګړې میدان ته په داسې حال کې نه لیږي چې په وسایلو مجهز نه وي. خدای جل جلاله هم انسان نړۍ ته خالي لاس نه استوي. دی عادل ذات دی. پر ده خپل بندگان تر بل هر چا ډیر ګران دي. پر چا دومره پیټی نه ږدي چې هغه یې د اوړلو توان ونه لري. تاسو دې نړۍ ته رالیږل سوي یاست. ځان ته ماموریت لرئ. د خپل ماموریت سرته رسولو لپاره ذهني او جسمي وړتیا درکړل سوې ده. خپله دغه وړتیا وکاروئ. تاسو د پټو ځواکونو خزانه یاست. خپل ځواک هغه وخت ښه څرګندولی سئ چې کله پر ځان باور ولرئ. پر ځان باور ولرئ. پر خپلو وړتیاو باور ولرئ. پر خدای جل جلاله باور ولرئ. تاسو نړۍ ته رالیږل سوي یاست تر څو بریا ته ورسیږئ. ماتې خوړل به درته مناسبه نه وي، ځکه ټولې اړینې وړتیاوې درکړل سوي دي. تاسو یې فقط باید وپلټئ. په اړوند یې ډاډه اوسئ او ویې کاروئ. تاسو ته وړتیا درکړل سوي تر څو له ځانه ستر شخصیت جوړ کړئ. پر خپله دغه وړتیا باور ولرئ. ډاډه اوسئ. بریا به ستاسو وي.